بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې موږ تاسو د هوم مینیو د الاینمنت له ګروپ سره بلدېږو. لومړی په دې کمانډونو باندې بحث کوو چې دا موږ څه لپاره کاروو. د دې سیل مساحت زه یو څه زیاتوم چې تر څو موږ تاسو بهتره پوه شو دې طریقې سره. او په دې کې زه ټایپ کوم فردن ایکسل 2021. سمه ده. دا ټکسټ ما سره په باټم برخه کې راغی. زه وایم چې دا ټکسټ ما سره دلته اوسي، یعنی میډل برخه کې اوسي، یا غواړم چې دا ټکسټ ما سره په ټاپ برخه کې اوسي، یا غواړم چې دا ټکسټ ما سره د رائټ سایډ په ټاپ برخه کې اوسي. یعنی مجموع کې موږ تاسو ویلی شو د دې کمانډونو په واسطه موږ کولی شو په یو سیل کې ټکسټ ته موقعیت وټاکو. سمه ده. غواړم چې همدا ټکسټ ما سره په سنټر او میډل کې اوسي، یعنی دواړه انتخابوم. سمه ده. اوس راځو دې کمانډ ته، څه شي په نوم ده اورینټیشن کمانډ. د دې په واسطه موږ کولی شو په یو سیل کې ټکسټ ته دور ورکړو یا ټکسټ په یوه زاویه ولیکو. څرنګه چې لومړی د دې ټکسټ سایز د فنټ ګروپ څخه یو څه زیاتوم. په تېرې ویډیو کې موږ تاسو په فنټ ګروپ باندې بحث وکړو. چې تاسو موږ هغه ویډیو نه وي لیدلي، د دې ویډیو په ډسکرپشن کې لینک موجود ده. د دې ټکسټ سایز ما یو څه زیات کړ. اوس غواړم دا په داسې یو زاویه ولیکلی شم د طریقې سره، یا غواړم د دې معکوس داسې. سمه ده. یا غواړم چې همدا ټکسټ په ورټیکل باندې منحصر اوسي، یعنی ورټیکل ټکسټ داسې. سمه ده. د دې سیل مساحت یو څه نور هم زیاتوم تر څو موږ تاسو ته ټول معلوم شي د طریقې سره. تاسو وینئ ایکسل 2021. سمه ده. اوس که غواړم چې زه دې ټکسټ ته په خپله خوښه باندې یوه زاویه ورکړم. څرنګه زه غواړم دې ټکسټ ته خپله خوښه باندې یو زاویه ورکړم، نو راځم دلته د دې کمانډ څخه فارمټ سیل الاینمنټ انتخابوم او دې ځای کې دغه ته په خپله خوښه باندې یوه زاویه انتخابوم. فرضاً زه وایم دا ټکسټ ما سره په 45 درجې زاویه باندې اوسي. اوکې کوم. تاسو دا وینئ چې ما سره دا ټکسټ په 45 درجې زاویه باندې راغی. سمه ده. اوس راځو دې کمانډونو ته څه نوم ده انکریز انډنټ او ډیکریز انډنټ. سمه ده. د دې په واسطه موږ کولی شو په یو سیل کې ټکسټ سټیپ بای سټیپ رایټ سایډ ته بوځو یا لیفټ سایډ ته. څرنګه زه دا کلیک کوم، ګور تاسو دا وینئ چې ما سټیپ بای سټیپ رایټ سایډ ته بیایي، او که دا کلیک کوم تاسو دا وینئ چې ما سټیپ بای سټیپ لیفټ سایډ ته بیایي. سمه ده. راځو دې کمانډ ته لیفټ ټو رایټ ټکسټ ډایرکشن. زه د دې سیل مساحت یو څه زیاتوم چې تاسو بهتره پوه شئ. که چېرته د دې سیل لپاره د دې کمانډ څخه زه لیفټ ټو رایټ انتخاب کوم، یعنی دا هدف په دې سیل کې زه د څه ټایپ کوم، انګلیش ټایپینګ کوم داسې. سمه ده. او که چېرته د دې سیل لپاره زه د دې کمانډ څخه رایټ ټو لیفټ انتخاب کوم، یعنی دا هدف په دې سیل کې د پښتو ټایپینګ کوم، یعنی دا د رایټ سایډ څخه شروع کېږي. سمه ده. بیا د کنټرول زی کوم. که د دې سیل لپاره زه دا انتخاب کوم کنټیکسټ، نو دا په خپله ځان ته خپله ډایرکشن اخلي. یعنی که زه وخت کې هلته بیا پښتو ټایپینګ کوم، دا په خپله د څه شروع کېږي رایټ سایډ څخه، او که د انګلیش ټایپ کوم بیا په خپله دا د لیفټ سایډ څخه شروع کېږي. څرنګه دا انتخابوم کنټیکسټ، چې پښتو ټایپینګ کوم دا په خپله د رایټ سایډ څخه شروع کېږي. دا کنټرول زی کوم. اوس که چېرې دلته انګلیش ټایپینګ کوم، دا په خپله د لیفټ سایډ څخه شروع کېږي. سمه ده انشاءالله. راځو دې کمانډ ته رب ټکسټ. دې هدف څه شی ده. زه فرضاً دا ټایپ کوم مایکروسافټ ایکسل 2021. ګوره دا ټکسټ ما سره په یو سیل کې رانغی. زه غواړم چې دا ما سره په یو سیل کې ځای پر ځای شي، نو څه انتخابوم رب ټکسټ. ګوره ما ته دا ټول په یو سیل کې ځای پر ځای کړم. سمه ده. اوس راځو دې ته مارک ان سنټر. د دې لپاره تاسو یو نوی شیټ اخلم چې تر څو تاسو بهتره پوه شئ داسې، او دا زوم کوم. زه غواړم چې دغه سیلونه ټول ما ته مرج کړي. اصل کې لا مرج څه شي ته وایي، یو ځای کولو ته وایي. په دې طریقې سره زه غواړم چې دا سیلونه ما سره ټول مرج شي. په دې طریقې سره دا مرج ان سنټر. ګوره د ټولو سیلونه ما ته یو سیل جوړ کړه. یا غواړم داسې شي مرج اکراس، یعنی د روګانې په خپل حال پاتې شي، فقط کلمونه شي سره یو ځای شي داسې. سمه ده. او که غواړم دا بېرته شی کومه آن مرج سیل کوم، یعنی موږ سره نور مختلفې طریقې شته ده. بېرته وغواړم آن مرج سیل کومه، نو بېرته به په خپله سیلونه سره ځان ته شي. انشاءالله موږ تاسو د دې ګروپ سره پوره اشنا شولو.